السلام علیکم دوستانو، یو وظیفه در سره شریکه کوم چې د هر مشکل د حل لپاره یو طاقتور عمل ده. د هر حاجت د پوره کولو لپاره یو پرتاثیر عمل له تاسو سره شریک کوم. ستاسو د زندگی هر پریشانی به حل سي، ستاسو د ژوند هر حاجت به پوره سي، ستاسو د زندگی هر مشکل به د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی حل کړي. که هر قسم ته مشکل ستاسو سره وي، که هر قسم ته پریشانی سره تاسو مخ یاست، مثلا ستاسو کاروبار له یو مشکل سره مخ ده، ستاسو روزګار له یو مشکل سره مخ ده، ستاسو په کور کې یو پریشانی ده، ستاسو په کور کې مسکنت زیات ده، فقر زیات ده، ستاسو په کاروبار کې مشکلات دي، رکاوټونه دي، ستاسو په زندگی کې داسې مشکلات دي چې حاجت مو نه پوره کیږي، دعا مو نه قبلیږي، نو نن دا یوه وظیفه را سره وکړئ. انشاءالله د دې په برکت سره به ستاسو د کاروبار مشکلات هم ختم سي، ستاسو کورني مشکلات به هم ختم سي، ستاسو د زندگی مشکلات به هم ټول الله ختم کی او ستاسو د ژوند حاجتونه به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره پوره کی. ګوري دا یاد ساتي، داسې انسان نسته چې له پریشانیو سره د نه مخ، داسې انسان نسته چې له مشکلاتو سره د نه مخ، داسې انسان نسته چې دغه په زړه کې د یو ارمان نه وي، یو حاجت دی نه وي. خو بعضې داسې انسانان چې هغه ګیلې شکوې کوي، بعضې داسې انسانان چې هغه له خپله قسمت څخه بد انګیري، بعضې داسې انسانان چې هغه لاس تر زه نه کیږي. خو داسې به نه کړئ، بلکې الله تعالی به یقین ساتئ، عقیده به مضبوطه ساتئ او دعاګانې به کوئ او د خپل حاجت د پوره کولو لپاره به وظایف کوئ او هغه مشکلات چې د هغو د حل کولو لار په وظیفې سره پیدا کېده وظیفه به کوئ، یا که داسې په نور عملي اقدام سره حل کېده د هغه کوشش به کوئ، ورته کښېنئ به لاس تر زنه نه، نو انشاءالله بیا به ستاسو مشکلات هم ختمیږي، ستاسو حاجتونه به هم پوره کیږي او ستاسو زندگی به الله تعالی روښانه کوي او ستاسو په زندگی کې به الله بدلون راولي، ستاسو په ژوند، ستاسو په قسمت کې به الله تعالی انقلاب راولي. نو دا وظیفه د دوستانو د حضرت یونس علیه السلام چې په هغه تاریکیو کې چې یا دوې یا درې تاریکۍ، مثلا په دریاب کې، د دریاب په مابینځ کې بیا د ماهي په نس کې پروت او دغه وظیفه ویل، له هغه مشکلاتو، له هغه پریشانیو څخه الله تعالی خلاص کوي، نجات الله تعالی ورکوي. او الله تعالی خپله فرمایي یونس علیه السلام ته، وای که چیرې تا دا وظیفه نه وه کړې، تا دا کلمې نه وې ویلې، دا تورې دې نه ویلې، د قیامت تر ورځې به پورې به ته د دې ماهي په نس کې پروت وای. نو دوستانو، که داسې مشکلات وي تاسو سره مخ یاست هغه ختمیږي نه، داسې حاجتونه وي تاسو سره مخ یاست هغه پوره کیږي نه، داسې دعاګانې یا هغه قبلیږي نه، نو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله الله تعالی به د دې په برکت سره ستاسو ټولې مسلې حل کړي، الله تعالی به د دې په برکت سره ستاسو ټول مصیبتونه ختم کړي، الله تعالی به د دې په برکت سره ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. نو دا وظیفه به دوستانو څنګه کوئ؟ دا وظیفه په داسې وخت کې وکړئ، د وظیفې طریقه درته ښیم، ښه په توجه او په غور سره یې وکړئ، په توجه سره یې واورئ. دا وظیفه به تاسو عزیزانو په داسې وخت کې کوئ، په یو ځای کې ورته کښېنئ، که مسجد وي، که کور وي چې مثلا داسې د کوټې یا د خونې یو کونج وي چې په هغه ځای کې رش و کش زیات نه وي، دا وظیفه تاسو وکړئ. خو زه به درته بهترین وخت وښیم، د سهار په وخت کې هم رش کش ګڼه ګوڼه نه وي، د سهار له لمانځه نه بعد یا ماخستن چې ویده کیږئ په دغه دوران کې دا وظیفه وکړئ. دلته هم د انسان ته د دعا موقع زیاته وي، د انسان ټول سوچ او فکر پر دا وظیفه باندې راګرځېدلی وي، نو بیا په دغه وخت کې دا وظیفه ډېره زر تاثیر کوي. نو تاسو چې دا وظیفه هر وخت کوله په یو داسې ځای کې به ورته کښېناستاست چې هلته رش کش نه وي. اولین به تاسو 21 واره دغه درود مبارک ووایاست، دغه درود شریف چې اللهم صلی اللهم بارک ده، دا درود شریف به 21 واره ووایاست. له هغه نه بعد 380 واره به دا وظیفه ووایاست، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دا به ووایاست 380 واره. په پای کې بیرته هغه درود شریف چې تاسو په سر کې ویلی ده 21 واره یې ووایاست چې اللهم صلی اللهم بارک ده. داسې د کله ووایئ پر خپل لاس باندې یې جوف که او پر خپل مخ، پر خپل ګریوان کې یې جوف که، پر خپل مخ یې راتېر که، پر خپل بدن باندې یې راتېر که. له هغه نه بعد
الله تعالی سپورته که په ښه توجه سره، په ښه خلص نیت سره، په ښه عقیده سره دعا وغواړه د خپل حاجت لپاره، الله تعالی به ستا دعا قبول کړي. او د خپلې پریشانیو د حل کولو لپاره دعا وغواړه، د مصیباتو، د تکالیفو، د پریشانیانو د دې د ختمولو لپاره الله تعالی سپورته که دعا ځینې وغواړه. انشاءالله الله مهربانه ذات چې ستاسو دعا به الله تعالی قبوله کړي او ستاسو چې کومه دعا او ستاسو چې کوم حاجت و هغه به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره در پوره کړي. نو دا وظیفه دوستانو د حضرت یونس علیه السلام چې هغه ویله د ماهي په نس کې الله تعالی له مصیباتو نجات ورکړي. نو موږ او تاسو که هم وایو انشاءالله الله پاک جل جلاله موږ تاسو ته له پریشانیو، مصیبتو، غمونو څخه نجات را نصیب کړي.